د نن قصه ډېر عجیبه ده. ویلی شي چې په یو کلي کې مور د خپل زوی سره اوسېدله. په دغه زوی به یې د کور کار هم نه کولو، ځکه چې دغه مور په دغه خپل زوی باندې ډېره زیاته خفه کېدله. دغه مور به یې د ګاونډیانو کورونو ته تلله او د هغوی د کور صفایي به یې کوله او په دغه روپو به یې د کور خرچه چلوله. یوه ورځ دغه زوی مور ته وایي چې مورجانې زه د خپلو ملګرو خواله بهر ته ځمه. صحیح ده بچیا، زه لاړ شه خو کور ته په وخت باندې راځه. صحیح ده مورجانې، زه به کور ته په وخت باندې د راتللو کوشش کومه، خو ته د خپل ځان خیال ساته. صحیح ده بچیا، زه به د خپل ځان خیال ساتم، خو ته کور ته په وخت راځه. بیا دغه زوی خپلې مور ته دروغ ووایي او د دغې زوی نه د یوې جینۍ ملګرې خواله لاړ شي او هغې خپلې ملګرې ته ووایي السلام علیکم ملګرې، څنګه یې؟ زه ښه یم، خو تا دومره ولې ناوخته کو؟ تا ته خو پته ده چې زما مور په کور کې یوازې ده، نو ما ورسره څه کارونه کول. نو ما ته داسې ښکاري چې تا ټوله زما سره مینه نه کوې او هسې ګپ شپ راڅلوې. نه زه خو ستا سره ډېره مینه کوم، تا ته زه هسې غلط ښکارم. نه ته زما سره ډوله مینه نه کوې، کو تا زما سره مینه کولې نو ته به دلته په وخت باندې راتلله. تا هسې غلط ښکارم، زه ستا سره مینه ډېره کوم. چې ته زما سره مینه کوې نو زه تا ته یو کار ویل غواړم. ولې نه ووایه، زه ستا دپاره خپل ځان قربانولو ته هم تیار یم. خو چې زه تا ته د کوم کار ویل غواړم هغه ته نشي کولی، په هغې کې سوچ وکړه. ولې نه، زه ستا دپاره هر یو کار کولی شم. ما ته ستا ځان نه دی پکار، خو زه تا ته یو کار ویل غواړم. نو ووایه که نو چې درله یې وکړم. ما ته ستا د مور زړه پکار دی چې ته ماله هغه راوړې. دا خو دومره ګران کار نه دی، زه به تاله اوس د خپل مور زړه راوړم. بیا دغه کس کور ته لاړ شي او مور ورته وایي بچیا راغلې. او مورجانې راغلمه. مورجانې زما ستا سره یوه ضروري خبره ده. بچیا څه وایې راته ووایه. مورجانې اول سره دا وعده وکړه چې زه تا ته څه وایم نو هغه خبره به مې منې. بچیا راته ووایه، داسې مور به مې چې د خپل زوی خبره به نه مني. مورجانې زه د یوې جینۍ سره ډېره مینه کوم او شادي ورسره کول هم غواړم. بچیا دا خو دومره ګرانه خبره نه ده، سبا به زه د هغوی کور ته لاړه شم او ستا د رښتې خبره به ورسره وکړم. خو مورجانې د هغې یو ضد دی، هغه ستا زړه غواړي. د دې خبرې سره یې مور ډېره زیاته پریشانه شي او بیا ورته زوی ووایي مورجانې څه خبره ده؟ بچیا څه خبره نه ده، خو بس ته زما زړه راوباسه او هغې له یې ویسه او د هغې سره واده هم وکړه او په خوشحالۍ ورسره زندګي تېروه. بچیا اوس خو خوشحاله شوې که نه؟ او مورجانې زه اوس ډېر خوشحاله شومه. بیا دغه خپله مور په چاړه ووهي او زړه ترې راوباسي او خپلې ملګرې له یې ویسي او ملګرې ته وایي چې دا والا زما د مور زړه، ستا په وینا مې د خپلې مور زړه تاله راوړو. هله دا تا څه وکړو؟ تا زما په وینا باندې د خپلې مور زړه ماله راوړو. نو تا راته ویل چې د خپلې مور زړه ماله راوړه، نو ستا په وینا مې زړه راوړو ځکه چې زه ستا سره ډېره مینه کوم. ما خو په تا باندې هسې ازمایش کولو چې ته زما سره مینه کې او که نه کې. تا د خپلې مور پروا نه کې نو ته به زما څه پروا وکړې؟ نور په خوله باندې زما نوم وانخلې. زه د دې ځای نه ورک شه، زه ستا سره مینه نه کوم. څه پته لګي بله ورځ دې د بل چا په بنا باندې زما سره داسې کار وکړي. په تا څه یقین پکار دی؟ نور په
خپله خوله باندې زما نوم وانخلې ځه ورک شه ته تېزي نه. د دغه ځینه بیا دا جینۍ لاړه شي او دغه کس ډیر زیات پښیمانه شي او په جړا شي او مور اوازې کوي. خوږو ملګرو، دا وه زمونږه نننۍ قصه. د دې قصې نه تاسو څه عبرت واخیست؟ موږ ته په کمنټ کې ځواب راکړئ او د نورو ویډیوګانو کتلو دپاره زمونږ دا چینل کروماټون سټوري ورسره سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو راتلو پورې د الله په امان.